مناسبت د دغه کتاب د مخکې کتاب سره دا دی اول کتاب الایمان و بیا ورپسې کتاب العلم راوړه او اوس مولوي صاحبانو کتاب الوضو راوړه وجه دا ده چې اول ایمان دی ځکه مبنا د عباداتو چې دی دا په ایمان باندې ده نو ایمان مقدم ځکه ایمان مبنا و اصل و او عبادات چې معلومیږي مولوي صاحبانو نو دا په علم باندې معلومیږي ته به عبادات څه وپېژنې خو چې علم دې وي نو وبه پېژنې نو ځکه اول علم راوړه اوس په درېمه مرتبه کې عبادات ذکر کوي نو ایمان شو بمنزلة الاصل او اعمال دی په منزلې د سانګو نو اعمال رستو کړل او ایمان چې دی دا مقدم کا طهارت صيغه د مصدر دا ټول پاکیانو ته ویل کېږي غسل او دس وغیره او دلته دیزی کې کتاب الوضو راوړی دی نو مقصود په دی کې تفنن فی العبارت دی او تفنن فی العبارت تفنن چاته وی نو الته علما لیکي ذکر بعض افراد العام و اراده الکل یو سړی راولګيږي د عام بعض افراد ذکر کی او کل ته مراد کی چې هغه ټول طهارتونه دي وضوی په غسل او تیمم مقدم کا وجه دا ادا ځکه وضو کثیر الوقوع او دا نور قلیل الوقوع دي او طهارت بیا په صلات مقدم کو دا غي د پاره وجه دا ده چې طهارت بمنزله شرط دی او منز بمنزله المشروط و نو دام دی وجه نه طهارت څه شي که مقدم ک په صلات باندې وضو مولوي صاحبانو دا لغتن د وضاعت نه اخیستل شوی وضاعت چمک او پړقېدو ته وایي یو شی پړقېږي او وضو ته وضو ځکه وایي چې دا هم چمک پیدا کوي په مخونو د انسانانو کې فی الدنیا والآخره یو سړی چې اودس کوي نو په دنیا کې هم دغه مخ پړقېږي او په آخرت کې به هم دغه مخ پړقېږي وضو چې دی اودس دا په دوه قسمه دی مولوي صاحبانو اودس هغه اودس چې فرض وي او بل هغه چې سنت وي فرض چې دی مثلا د مانځه د پاره د طواف د پاره علما واجب ګڼي او مستحب دی بیا اودس للذکر ولعامة العبادات كعیادة المریض وغیر ذلك وضو للطواف چې دی دا واجب دی عند الاحناف وجه دا ده لانه ثابت باخبار الاحاد او خبر واحد دا دی چې الطواف بالبيت صلاتنا آیت راوړه مولوي صاحبانو د باب په ابتدا کې نو دی کې اشاره ده دی خبره طرف ته چې وضو ثابت دی او د ثابت دی په کتاب او سنت او بل پدی کې اشاره ده تاکید ته بل پدی کې اشاره د ابتدا د اودس ته نو چې ابتدا د اودس ته اشاره شوه نو چا ویلی چې اودس ابتدان مکه مکرمه کې فرض نو آیت مدنی ده کله داسې کېږي چې حکم مخکې وي او دلیل وروستو ذکر شي نو امام بخاري رد کوي وایي چې نه اودس مدینه منوره کې فرض شوی مکه مکرمه کې اودس وو خو لیکن مولوي صاحبانو لازم نه و په درجه د غوروالي کې نو آیت کې دې ته اشاره ده او دریم دا چې دلته اختلاف دی چې علت د وجوب د اودس څه شی دی څوک حدث یادوي څوک قیام الی الصلات یادوي څوک دواړه یادوي نو رب کریم فرمای امام بخاری باب لګی نو مخکې دا وای باب ما جاء فی الوضوء وقول الله تعالی باب دې په بیان دا غ روایتو کې چې کم راغلي دي په بار د اودس کې او په بیان د دې قول د الله تعالی کې چې رب کریم فرمای اذا قمتم الى الصلاه
کله چې تاسو ودرېږئ مانځه ته اراده د ودرېدو وکئ مانځه ته وینځئ مخونه خپل لاسونه خپل تر څنګلو مسه وکئ په سرونو خپلو باندې او وینځئ خپې خپلې الی الکعبین تر ګیټیو پورې دې ځای کې که څوک سوال وکړي او درته ووایي چې کله لمونځ ته ودرېږئ نو اودس وکئ نو دا آیت خو مطلق دی شامل دی دې ته چې اودس دې وي او که نه نو چې اودس تر باندې لازم دی او خبره داسې نه ده مخکې موږ تاسو ویلي وه ترمذي کې راته تیر شول نو د دې وجې نه مفسرین کرام دې ځای کې تقدیر لګي او وایي دلته قید شته اذا قمتم الى الصلاة وانتم محدثون کله تاسو انځه ته پاسېږئ اراده د قیام وکړئ او تاسو بیا اودس یئ نو فغسلوا وجوهکم مخونه خپل وینځئ یا علماء کرام لیکي دا حکم په ابتدا د اسلام کې و هلته حکم داسې و او وروستو چې دی دا بیا منسوخ شه من وجهن درېمو علماء دا لیکي یا د فغسلو چې دی دا امر د قبیلې د عموم د مشترک نه دی او عموم د مشترک په آیت کې چې دی روا دی په جهاتونو سره او حکمت په دې کې مونږ د الله تعالی سره مناجات کوو او قانون دا دی چې څوک دی او بادشاه ملاقات ته ځي نو هغه چې دی پاکي او تنظیف حاصلوي او رب العالمین خو ملک الملوک دی نو د هغه مخې ته ودرېدل خو په طریق اولا چې دی د طهارت په حالت کې پکار دی وجوه راغلی وجوه جمع د وجه ده او حد معلوم دی ویلی مو او د ایدیو کې غایه په مغایا کې داخله ده یعنی لاسونه وینځئ الی المرافقین څنګلم داخلي دي په وینځلو کې دا ارجلکم کې دو قرائت دي ارجلکم او ارجلکم د نسب قرائت راجح دی نو دا د فغسلو امر چې دی مولوي صاحبانو دا غي لاندې داخل فغسلو وینځئ ارجلکم خپې خپلې او تاسو ته بله مسله تیره ده د اصولو په کتابونو کې چې امر تقاضا د تکرار کوي او که نه نو دې ځای کې امر تقاضا د تکرار نه کوي یو ځل منځلو سره چې دی هغه فرضیت ادا کیږي او باقي ډیر کرته چې دی خپل لاسونو مخ وینځل یا خپې وینځل دا مولوي صاحبانو سنت دی ولي ترمذي کې تیر شو راته فمن زاد او نقص فقد تعدى وظلم زیادت په دې نه کوي قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة وتوضع ايضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره اهل العلم الاسراف فيه اهل علم پاودس کې اسراف مکروه ګڼلی وان يجاوزوا بلدا چې دوی تجاوز وکي فعل النبي صلى الله عليه وسلم باب لا تقبل صلاة بغیر طهورنا باب دې په بیان د دې کې نشي قبل ولې منځ بغیر طهورن بغیر د اودسنا دا باب د ترمذی ولنه باب لا تقبل صلاة بغیر طهورنا غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دی باب کې اوس فرضیت د مانځه ثابتې یو فرضیت د اودس ثابتې چې ګوره اودس د مانځه د پاره دا فرض دی دا قبول چراغ لا تقبل صلاة نو قبول کې مو ترمذی کې ویلو قبولیت په دوه معناګانو راځي کله قبولیت راځي په معنا د چا سره د صحت سره او کله چې د مولوي صاحبانو قبولیت راځي په معنا د ترتب د اجر او ثواب سره نو کچرته قبولیت په معنا د صحت سره شي نو بیا معنا داسې کو لا تقبل لا تصح صلاة بغیر طهورنا نه صحیح کیږي منځ بغیر طهورنا او دویم دا دی چې لا ثواب ولا اجر لا ثواب ولا التم حاشیه د ترمذی کې ویلی و د اول ته قبولیت عند الفقهاء وی او دا دویم ته چې لا اجر ولا ثواب راغی دی ته قبولیت ویل کېږي عند الله لا تقبل صلاة د الله تعالی په نظم نه قبلیږي
او یا عدم اصابت و عدم اجابت مراد ابن حجر وی لا یصاب مانا حقیق نی مراد دا. نو صحت بیا عبارت شو د استجماع د شرایطنا، حکم داغي فراغ د ذمه ده. او یا کله صحت راضی په معنا د وقوع شیء فی حیز مرضات الله، نو حکم داغي بیا مولوی صاحبانو اجر او ثواب. نو دې کې لا تقبلوا معنا لا تصحو، لا تصحو. نمونز بغیر د چانه نه صحیح کیږي، دا اودس نه صحیح کیږي. دیزی کې او مسله مولوی صاحبانو شارحین دا راته ذکر کوي چې سجده د تلاوت او دی طرف ته چې د جنازې لمونځ بغیر د اودس نه کیږي او کنه کیږي. شاه صاحب وایي چې په اطلاق د صلات کې اودس چې ورلره شرط دی. بخاری وایي جنازه کې چې د اودس ضرور دی او سجده د تلاوت کې نه. جمهور وایي سجده د تلاوت کې هم چې د اودس شرط دی. دویمه مسله مولوی صاحبانو دي چې علما چې ذکر کوي هغه د فاقد الطهورین دا، هغه سړی دی چې دوانه طهور ورکړي، نه اودس کوي شي او نه تیمم والی شي، داسې یو ځای کې راګیر دی. وخت د مانځه راغی ور باندې نو سبق کوي. امام سے مبارک وی دی به تشبه بالصالحین کې او بیا به قضایي راوړي. دیزی کې به تشبه بالمصلین نو کې دا مونځ کوونکي چې سره که مونځ کوي وروستو به بیا چې دیزی نه راخلاص شه قضایي به راګرځئ. لکه په حج کې چې فاسد شي، یا لکه په صوم کې، یا صوبي چې اذا بلغه، یا مسافر چې کله روژه کې خپل کلي ته راورسېږي، یا ښځه چې حایضه وي او هغه پاکه شي. او امام مالک رحمت الله علیه وی لا یصلی، امام احمد رحمت الله علیه وی یصلی المنځ به کې یو قضایي به نه راګرځئ. امام شافعی رحمت الله علیه نه په دې کې څلور اقوال لا نقل دي. اول دا چې ادا دی وکي، دویم قول دا دی چې دی دویم قول قضا اور باندې واجبه ده، دریم قول دا دی استحباب القضاء، او څلورم قول دا دی الاداء ثم القضاء، ادا ده او بیا د ادا پسې وروستو څه شی دی؟ قضا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا، نه صحیح کیږي او دس د هغه چا چې څوک بیا مونځ د هغه چا چې څوک بیا اودس شي تر هغې پورې چې اودس نه یې کړی. نو دا احدثه چې راغی مولوي صاحبانو دی بیا اودس شي، نو بیا اودسي طریقې دي، نو اودس مات شو نو چې تر څو پورې د اودس نه یې کړی، نو بیا چې د اودس مونځ نه صحیح کیږي بغیر د اودس نه. قال رجل من حضرموت، یو سړی د حضرموت نه ویل مل حدث یا ابا هریره، ابو هریره حدث څه شی دی؟ قال فساء او دراتنا، وی ویلې فساء او درات، فساء هغه چې صوت نه لري او درات هغه دی چې هغه صوت لري. نو ته به څه وایې چې اوس فساء او درات باندې بیا اودسي راځي که یو سړي اودس مات کړ تش نو هغه به څه کوي؟ ډک اودسې مات کړ نو هغه به څه کوي؟ نو دې ځای کې علما کرام لیکي فیه اکتفاء بالاخف من الاغلظ، په دې کې اکتفا ده په اخص باندې د چا نه د اغلظ نه، هغه اغلظ نه دی ذکر کړی، څه شی پکې ذکر کړی دی؟ اخف ذکر کړی دی. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، باب دی په بیان د فضیلت د اودس کې والغر المحجلون من آثار الوضوء. مولوی صاحبانو دي کې غر راغلی، دا غر د اغر نه دی، اغر په معنا د ذل اغر سره، او دي کې چې د غره چاته ویل کېږي وهو البیاض فی جبهة الفرس، د اس په تندي کې هغه بیاض ته چې دی غره وی. او محجلون راغلی دا د تحجیل نه دی، تحجیل ویل کېږي بیاض فی الیدین والرجلین، لاسونو خپو کې چې دی هغه بیاض ته ویل کېږي او سپینوالي ته ویل کېږي، نو دې ته غره وی. نو د قیامت په ورځ باندې مولوي صاحبانو چا چې اودسونه کړي دنیا کې،
نو د هغې مخونه او تندي به هم پړقېږي او د اودس اندامونه به هم پړقېږي او دا به رڼا کوي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد. د مسجد په شا وختلو فتوضا انه اودس وکدا فقال ویل ما د محبوب نه اورېدلي ان امتي يدعون يوم القيامه یقینا زما امت به د قیامت په ورځ را بللی شي غرا محجلین من آثار الوضوء غرا غر چې مخونه به پړقېږي محجلین او پړقېږي بیا هغه اندامونه د اودس من آثار الوضوء د آثارو د اودس نه د اودس د آثارو نه به مخونه هم پړقېږي او نور اندامونه به هم پړقېږي. فمن یطل غرته فلیطل نو څوک چې غواړي چې دی د خپمن استطاع د چا چې دا وس او طاقت وي ستاسو نه چې هغه دې د خپله غره او رڼا اوږده کړي نو فلیفعل نو دا کار دې وکړي دا کار دې وکړي. نو معنا دا ده چې رڼا ځان ته ډېره کوي او اودس چې دی تاسو ډېر کوئ اودسونه ډېر کوئ. نو څوک چې ځان ته رڼا اوږدول غواړي نو بس رڼا دې اوږده کړي ځان ته. نو دې کې یو قول دا دی معنا دا ده ولا مالکیه دا چې اودسونه دې ډېر وکړي او یا معنا دا ده چې هغه کم فرضي اندامونه دي فرضي اندازه وینځل دي دغې نه زیات ته حصه وینځله لکه اختلاف په چا کې و په مرفقینو کې چې دا وینځلو کې داخل دي که نه خو زه بهر تقدیر داخل شو چې داخل شو د دې مرفقینو نه شاته لږ اندازه وینځل نو ګوره دا دې غره اوږده کړه که رڼا به ډېرېږي. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن باب دې په بیان د دې کې د اودس دې نه کوي یو سړی د شک نه تر څو پورې چې د یقین نه راغلی یا لکه چې یقیني شوی نه چې اودس مې مات دی نو تر دې وخته چې د اودس در باندې لازم نه دی. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه الرجل الذي يخيل الیه دا غسړي په باره کې چې هغه ته خیال کې دا راځي انه یجد شیء فی الصلاة چې ما مانځه کې یو شی مونده کړله مانځه کې کله سړي ته دا خیال راشي چې شی به رانوتلی وي هسې بس یو سوچ سړي ته را پیدا شي. فقال نبی علیہ السلام فرمیل لا ينفتل او لا ينصرف شک دراوی دی نه دی ګرځي دی د مانځه نه تر کومه وخته پورې حتی یسمع صوتا او یجد ریحنا چې تر څو پورې آواز نه یې اورېدلی او یې بوی نه یې حس کړی. هلکه ته به وایې چې یو سړی کوڼ دی آواز به نه اوري د یو سړي قوه شامه خرابه ده نو هغه به بوی نه حس کوي او حدیث مبارک کې راغله چې تر څو یې بوی نه حس کړی وی آواز نه اورېدلی نو تر هغې وخته پورې به دی ګرځي نه. نو څه پکار دي دې ځای کې شارحینو لیکلي دي لاندې د محیي السنه قول درته ناقد نقلی د امام بغوي وایي معنا د دې څه شی دی حتی یتیقن الحدث دا معنا نه ده چې ته د آواز واورې او یا د بوی حس کې دا معنا نه یې تر هغه وخته پورې دی اودس نه کوي چې تر څو پورې د دا بیا اودسي یقیني شوي نه وي یعنې دی په دې یقین شوی نه وي چې زه بیا اودسه شوی یم نو تر هغې وخته دی اودس نه مات اودس دې نه کوي. باب تخفیف فی الوضوء باب دې په بیان د تخفیف کې فی الوضوء نو تخفیف نه مراد تخفیف دی د امورو جایزونه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام محبوب ادش حتى نفخ تر دې پورې چې د مبارک سینې आवाज شروع کا غتی ته مرتوي ثم صلى بالمنذ کا وربما قال اتجع دد ولغ حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرتنا عن عمرو عن قريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلتنا دا حدیث بار بار منگ تاسو تا تیر دی مبارک وی د خالد کرم شپوا نبی علیہ السلام د شپې پاسې ده
فلما كان في بعض الليل چې کله د شپې بعضې حصه شوه نو محبوب پاسېد اودسې وکړه من شن معلقنا د هغې مشک نه چې کوم مشک بره ځوړند وه سره کوم اودسې وکړه وضوءا خفیفا سپک اودسې وکړه یخففه عمرو ویقلله کمه وبی وقام یصلی او پاسد مبارک لمونځ وکړه فتوضأت ما اودس وکړه نحو مما توضأ بیا راغلم بیا ودرېدم د محبوب چپ طرف ته وربما قال سفیان عن شماله نو وی ګرځولم فجعلني عن يمينه ثم صلى بالمنذ كما شاء الله بے اړخ ولګو فنام حتى نفخ ثم اتاه المنادي بیا ورته منادي راغی نو فآذنه اعلمه بالصلاة فقام معه سره ادرید مانځته فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرنا مرتم ویل ان ناسا یقولون ځینې خلک وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تنام عینه ولا ینام قلبه داسې دی محبوب په باره کې ځینې خلک وایي چې دغه سترګې مبارکې چې دی ودې کېږي او زړه یې وده کېږي نه قال عمر سمعت عبید بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحینا د پیغمبرانو رؤیا دا خو وحی ده ثم قرأ انی ارى في المنام انی اذبحک دې ځای نه استدلال وکړم نو مناسبت دې ځای کې دی فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا باب اسباغ الوضوء باب دې په بیان د اسباغ د اودس کې اسباغ چاته وي مولوی صاحبانو اتمام ته وي اتساع ته وي پورا اودس نو دا پورا اودس مولوی صاحبانو فرض هم دی سنت هم دی او مستحب هم دی ټول اندام انزلو بور ته رسول یو ځل نو دا خو فرض دی بیا مولوی صاحبانو دوباره ټول اندامونه انزل یا سنت دی یا مستحب دی وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء عبد الله ابن عمر رضی الله عنه اسباغ دا اودس چې دی دا انقاء ده انقاء معنا پورا صفائی حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة محبوب دا عرفين راكوش تردي حتى إذا كان بالشعب نو نزل فبال شعب كحبر طريق في الجبل توي دا غينا من تاسو تعبير پا نو سرا کوچ او نو ترا ورسید نو مبارک او دس مات کو ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء کامل او دس ونک کامل پدې باندې نه چندامونه پورا ونینځل نه اندامونه پورا وینځل ولم يسبغ الوضوء معنا لم يكمله حتى يتوضأ مرة یو ځل اندامونه وینځل اندامونه لام دکړل خو یو ځل وینځل درې ځله چې دی ونینځل فقلت ما ورته ویل الصلاة یا رسول الله فقال الصلاة امامك راته ویلي چې مونځ ما ته ویل چې مونځ تا مخې ته دی یعنې ما ویل چې اودس مو وکړو لمونځ ویل چې مونځ تا مخې ته دی فرکب فلما جاء المزدلفه چې کله محبوب مزدلفې ته راغی نزل نو کش فتوضأ فاسبغ الوضوء کامل اودس وکړه ثم اقیمت الصلاة بیا مونځ ودرېده فصلى المغرب د ماښام مونځ وکړه ثم اناخ بیا چوکړه هر یو انسان بعیره فی منزله ثم اقیمت العشاء فصلى ولم يصلي بینهما د دې په منځ کې بل مونځ بیا اونک مناسبت دې کې دی چې نبی علیہ السلام اودس وکړه نو یو ځل اودس وکړه دا الصلاة چې راغی منصوب بالاغراء دی یا تريد الصلاة نو محبوب ویل امامک موضع الصلاة امامک چې هغه مزدلفه ده نو مزدلفه کې جمع تاخیری ده او په عرفات کې مولوی صاحبانو جمع څه شی دی دا تقدیمی ده دوه قسمه جمع دي په یوې کې جمع تقدیمی ده او په بل کې څه شی دی جمع تاخیری ده باب غسل الوجه بالیدین من غرفة واحدة د یوې غرفې نه چې دی دا مخ وینځل غسل الوجه بالیدین من غرفة واحدة جائز حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال
عن سليمان عن زيد بن أسلم يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه مخ مبارک کې وینځه نو اخذ غرفة من ماء غرفه د اوبو نه راواخستله نو فتمزمز بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يد الاخرى فغسل بها وجهه مخ مبارک کې پیوینځه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح براسه ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها پخیخ په چنکاو کې غي وینځله ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. اللهم صل د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.